سلام، بلبل اپلیکیشن ته ښه راغلی. سل کاله یوازیتوب د هسپانوي ژبې ناول دی چې جبریل ګارسیا مارکې لیکلی او ژباړه او خلاصه یې صفیه حلیم کړې ده. پر بلبل اپلیکیشن یې زه حکمت آریان درته وړاندې کوم. لومړی به د کیسې لنډه معرفي وکړو. د هسپانوي ژبې نامتو کیسه د سلو کالو تنهایی یا یوازیتوب جبریل ګارسیا مارکې په 1960 میلادي کال کې ولیکه. دا ناول تر اوسه د نړۍ په 17 ژبو کې ژباړل شوی ده. ګارسیا مارکې په خپله په کولمبیا کې زیږېدلی ده. څو نور ناولونه یې هم کښلي دي، خو دی هغه کلاسیک دی چې زیاتو خلکو لوستی او ستایلی ده. دا د یوې کورنۍ د څو نسلونو کیسه هم ده چې بویندیا نومیږي. د دوی مشر هوسي ارګیډیو د مکوینټو نومي ښار بنسټ ایښی و. د دې ناول ریښې د کولمبیا په تاریخ کې موندل کیږي. په دې غرني هیواد کې د اورګاډي د راتګ، د موټر، سینما او د استعمار پر ضد د خلکو غبرګون ورباندې د پوځ ډزې او ډلهیزې وژنې په کیسه کې ځای شوي دي. اوس هم راځو د سل کالو یوازیتوب کیسې ته. ډګرمن آریلیانو بیوینډیا د چارمارۍ یا د ټوپک په ډزو د وژنې لپاره ولاړ و. د هغه رایاد شول چې یو ماسپښین پلار له ځانه سره بیولی و چې یخی ورته وښیي. هغه وخت په مکوینټو نومي ښار کې ټول ټال 100 کورونه وو. دا ښار د سیند پر غاړه آباد و چې اوبه یې رڼې او په تل کې به یې سپین هوار کاڼي لکه د لرغونو ځناورو د هګیو په څیر ښکارېدل. په هغه زمانه کې دوی د ډیرو شیانو لپاره نومونه نه لرل او کله به چې په اړه یې چا خبره کوله نو د لاس په اشاره به یې هغه شی په نښه کوو. په دې ښار هر کال د پسرلي پر وخت خړو پړو بنجارو پیښه وکړه. دوی به د ښار یوې څنډه کې خپله کیږدۍ ووهله او د ډول سورنا په بدرګه نوي ایجاد شوي توکي به یې خلکو ته د نندارې لپاره ایښودل. په لومړۍ سودا کې دوی مقناطیس راوړي وو او د دې ډلې یو مشر چې ځان یې د ملکداس په نوم وروپېژندلو اعلان وکړ چې دا د نړۍ 8مه عجوبه ده. کله چې د اوسپنې لوښي او نور شیان د مقناطیس په دې 2 تورو ټوټو راښکل نو د کلي مشر هوسي فکر وکړ چې په دې به د ځمکې لاندې پټ سره زر راکش کړي. خو ملکداس ایمانداره سړی و. ده ته یې وویل چې متاسفانه مقناطیس سره زر نه راکاږي. د هوسي بیا هم باور نه کېده او ملکداس ته یې 2 وزې او یو یابو په بدل کې ورکړل او د مقناطیس هغه 2 ټوټې له بنجاري نه وپیرلې. د میرمنې اورسولا ډیره هڅه وکړه چې سړی د خپلې سودا نه راوګرځوي، خو میړه یې خبره ونه منله. بیا د ټول کال مقناطیس په لاس د ځمکې له تل نه شیانو په ویستلو بوخت و، ان تر دې چې سیند کې هم ازموینه وکړه. خو هلته یې د 15مې پیړۍ یو جنګي زریپوښ وموندل. په بل پسرلي کې بنجاریان بیا راغلل او دوی ته یې دوربین او مهدبه عدسه یا هغه شیشه چې واړه توکي پکې پټ ښکاري او ورپسې کلونو کې پر کار او د ځمکې د کچ آله راوړل. هوسي دا هر څه ترې پیرلي وو او د شپې به یې کله په هغه دوربین د اسمان ستورو ته کتل او کله سپوږمۍ ته. له ده د کور کارونه پاتې وو او له هغه راهیسې یې ځان سره د خبرو کولو په مرض اخته شوی و. یو وخت د نایابه توکي دومره ډیر شول چې د کور شاته یوه بیله کوټه ورته جوړه کړه. هوسي به په دې کوټه کې د نویو توکو او تیزابونو د ګډولو تجربې کولې. د کور نورې ټولې چارې د اورسولا پر غاړه وې چې پر ځمکه یې ترکاري کرله او کله کله یې یو څو څاروو په ساتنه یې ټبر ته ډوډۍ پیدا کوله. ملکداس بنجاره به د خپل پړاو پر وخت د دوی کور ته ډیر راته او نورو ملکونو ته د خپلو سفرونو کیسې به یې په خوند ورته کولې. د هوسي زوی آریلیانو هغه وخت د 15 کالو و او په دې کیسو به یې تلوسه پیدا شوه. د مشر ورور ارګیډیو نیمه پیړۍ وروسته هم خپلو لمسو ته د هغه وخت کیسې کولې. د ملکداس مخ د یو زوړ سړي په شان ګونځې لرلې او غاښونه یې هم پوره نه وو. د هغه له کیسو داسې معلومیده چې دی څو واري د ډیرو بدو ناروغیو او وباګانو سره مخ شوی و او روغ ترې پاتې شوی و. د اورسولا د ده نه ښه نه راتلل او د میړه سره یې تل په دې ناندرۍ وي چې خپله شتمني یې د بنجاري په خوشي شیانو بایللې وه. د بل پسرلي په راتګ دا د کلي په ټولو کورونو وګرځېده چې خلک د بنجارو پر ضد هڅوي. خو هغه کال د بنجارو ډله چې په ډمامو غږولو راغلن نو د کلي خلک په هیره د دوی لوی خیمې ته ورغلل او هلته هک پک ودرېدل.
د ملکیداس د مخ ګونځې هوارې وې او د ده غاښونه هم پوره و چې اوس یې ټولو ته په خندا ښکارول. د کلي خلکو ته هم د بلې دنیا سړی ښکاره شو او ورسره یې هیڅ جګړه ونه کړه. وروسته ملکیداس چې د خپل ملګري هوسي سره یو ځای شو نو د مصنوعي غاښونو حال یې ورته وویل. د بنجاري ډلې له تلو وروسته هوسي په ناکراره د کلي په کوڅه کې ګرځېده او یوه ورځ یې خپلې مېرمنې اورسولا ته وویل د دې سیند نه ورهاخوا دومره نوي شیان دي چې موږ ترې خبر هم نه یو. موږ څه د خرو په شان ژوند کوو؟ د هوسي ارګیډیو بیوینجا مېرمنه اورسولا د ده ترله یا د تره لور وه او دوی په کولمبیا کې د ریو هاچا نومي ښار نه کډه کړې وه چې ښه ژوند او نوی کور ځان له جوړ کړي. د دې سړي څو نور خپلوان هم له وه، خو هوسي ته د ځمکې د پراختیا او د دې جغرافیې په اړه هیڅ معلومات نه و. له دې هم خبر نه و چې دا ملک څومره لوی دی. د ریو هاچا سره جوخت یو غر و او دوی چې ترې واوړېدل نو ښه مزل یې وکړ. په دې سفر کې یوه شپه دوی د سیند پر غاړه تم شول. په هغه شپه هوسي په خپل خوب کې د مکوینډو نومي ښار ولید. دا ښار د هندارو نه جوړ و چې پکې ټوله نړۍ ښکارېدله. د دې ښار په هغو 100 کورونو کې د ده د ټبر خلک اوسېدل او هوسي به تل د ځمکې له کروندې او د څاروو د ساتنې په اړه هر چا ته مشوره هم ورکوله او ورسره لاس هم یو کوو. د په خپل لاس ډیر شیان جوړول او داسې لومي جالونه او کوړکۍ یې جوړې کړي چې په لږه موده کې خلکو پکې رنګارنګ مرغان ونیول. د دې مرغانو شور به دومره و چې خلکو به د لرې نه دې ښار ته تلونکې لاره موندله. هوسي په خپله هم ځوان و او په مکوینډو کې اوسېدونکي هم ټول ځوانان و. هیڅوک هلته د 10 کالو د سن نه لوړ نه و. د ښار د بنسټ ایښودو راهیسې دلته څوک نه و مړه شوي، نو ځکه هدیره پکې نه وه. په دې توګه مکوینډو یو خوشحاله ښار و. اوس چې هوسي د بنجاري لخوا راوړل شویو ایجاداتو کې ځان بوخت کړی و نو بڼه یې واوښته. ده به نه جامې بدلولې نه یې ږیره خریله او کله کله به ترې ډوډۍ هم هیره شوه. اورسولا به ورته په قهر وه خو پام به یې پرې کوو. هوسي په دې فکر کې و چې سیند به د دې ښار چاپیره راتاو شوی وي، خو د بنجارو په تګ راتګ ثابته شوه چې داسې نه وه. د مکوینډو په ختیځ کې هم هغه غرونه و چې بلې غاړې ته یې د دوی پخوانی ټاټوبی ریو هاچا پروت و. دی د بنجارو له خولې خبر شو چې د دې ښار جنوب لوري ته پراخ دلدل و چې بل سر یې دوی هم نه و لیدلی. همدغسې په لویدیځ کې د هغې نه هم لوی دلدل و چې یو سر ته یې سیند بعید و، خو هغه سیند هم دومره پراخ و چې کشتۍ به پکې روانې وي. هوسي د دې معلوماتو پر اساس فکر وکړ چې متمدنه نړۍ به د مکوینډو په شمال کې وي. خپلو هغو ملګرو ته چې لومړي سر کې ورسره راغلي وو د تګ لپاره وویل. په ټولو یې د ښکار او د ځنګلونو د پاکولو آلات وویشل او په خپله یې د بنجارو نه پیرلې قطبنما نور آلات او یوه نقشه په خپله خرته کې کېښودله او د ډلې په شکل د مکوینډو شمال لوري ته روان شول.